سلامونه نیکی هیل احترامات سکیورټي بیسټ پریکټیسز اوس تاسو ته زه دلته بیسټ پریکټیسز ښایي کومې داسې ښه لارې طریقې دي چې په هغه سره ته خپل ډیټا سکیور کړې خپل نیټورک سکیور کړې صحیح ده A best practice is a technique or methodology that has largely been adopted by the professional community. The best practice هغه تخنیکونه په درجه دي چې غټ ارګنایزیشن عملي کړي دي او فائدې یې ګټې ورکړي دي ته موږ شوایو بیسټ پریکټیسز نو که هغه موږ هم اپلای کوو موږ ته به هم ګټه ورکړي صحیح شوه نو لومړنی ښه بیسټ پریکټیس چې دی وروره وایي هغه ته څه وکړه ډیټا انکریپشن وکړه څه شی وکړه ډیټا د انکریپټ کړه یو فایل انکریپټ کړئ نه په بیټ لاکر باندې مکمل پاسورډ ورکړئ ټول هارډ ډیسک ته ټول مختلف ډرایورونو ته نو دا کار وکړه وایي موږ باید په درې حالاتو کې ډیټا خوندي وساتو یو ډیټا ان یوز څه شی ډیټا په استعمال کې بل ډیټا ان ټرانزیټ چې ډیټا په ټرانزیټ کې بل ډیټا ایت ریسټ چې ډیټا په ریسټ حالات کې قرار پرته وي ډیټا ان یوز دا معنی چې یو ډیټا موږ استعمالو الریډي کار پې کوو په میموري کې پرته صحیح شوه ډیټا ان ریسټ دا معنی چې ډیټا په لاره په هارډ ډیسک کې پرته ده او ډیټا ان ټرانزیټ څه معنی ده چې ډیټا په لاره کې روانه ده نو ډیټا چې کله عموما په لاره کې روان وي دې لپاره ښه طریقه ده چې ډیټا انکریپټ شي داسې یو فارم ته چینج شي چې هغه ډیټا بوک سره څوک ونه لولي او که ویل ولي هیڅ مفهوم ترې وانه بل بوک سره ډیټا چې کله په ریسټ حالت کې وي چې پرته وي نو دا عموما دومره دا ټیک لاندې نه راځي خو د دې لپاره بیا هم کا ټیک لاندې راشي چې انکریپشن مو کارولی څوک به نشي اکسس کولی نه پوهېږي خو بیا فایروال هم ورسره ډېر زیات ګټه کوي چې کله ډیټا په ریسټ کې وي دلته باید څوک راشي نو هغې لپاره بیا هم موږ انکریپشن کاروو ګوره موږ سره دوه شیان دي ښه یو ته موږ وایو confidentiality څه شی confidentiality مخکې مو چاته خبرې کړې دي confidentiality او بل موږ سره دی integrity ګوره confidentiality ساتل کېږي که نه دا په انکریپشن ساتل کېږي په څه باندې انکریپشن باندې ساتل کېږي او کومه چې integrity ده دا چې ساتل کېږي دا په هیشینګ ساتل کېږي په څه شي هیشینګ ګوره confidentiality څه ته ویل کېږي زما معلومات باید بیخي څوک زما خوندي معلومات دي څوک باید بیخي ونه ګوري بیخي باید ونه ګوري تا ته ما یو خط درکړو چې دا پلان کې خان شخص ته ویسته دا خط باید ته بیخي په لاره کې ونه ګوري کله چې او انټیګریټي څه ته ویل کېږي چې هم یو ګوري هم پکې چینجز چې ته باید زما په معلوماتو کې بیخي چینجز را نه ولې دې ته انټیګریټي وایي اوس تاسو وایي کله چې موږ وایو کنفیډنشیلټي باید بریچ نشي ماته نشي انټیګریټي باید ماته نشي اوس چې یو کس زما د ډیټا یا نیټورک انټیګریټي ماته کړه نو تاسو وایي چې دې به کنفیډنشیلټي الریډي مات کړی که نه ځکه تغیرات خو ال راځي چې ته یو ډیټا وګوري که نه نو انکریپشن څه کار کوي ګوره انکریپشن سمپل دا کار کوي چې دا ډیټا داسې حالت ته چینجوي که هغه وګوري چې هېڅ مفهوم ترې وانه کړي چې ما ورته لیکل چې هیلو هغه ورته داسې یو څیز لیکي چې دا صاحب پې بیخي پوه نشي د دې شی وایي انکریپشن صحیح شوه نو هغه چې دا معلومات ګوري هېڅ مفهوم به ترې نشي اخیستلی بیا انټیګریټي په هیشینګ باندې دغه کېږي ښه هیشینګ څه ته ویل کېږي کله چې دا میسج زه تا ته لیږم د میسج سره یو اضافي کوډ ځي څه شی ځي ام دا ټول خط چې ما تا ته لیږلی دی دې باندې الګوریتم چلوي او د هغې نه یو کوډ راوباسي لکه شپږ زیډ داسې یو کوډ ترې راوباسي که په لاره کې څوک ده کې یو حرف هم چینج کړي نو د الګوریتم مکمل چینجېږي هلته ډفرنټ څیز دي هغه چې در سره کوم الګوریتم اوس کوم هیشینګ لیکلی چې شپږ زیډ نو هغه چې هلته کله ورسېږي دغه هیشینګ خو ورسره همدا روان وي که نه چې پې د سر نه د الګوریتم وچلوي هغه ته ډفرنټ چیز راوباسي نو هغه یې رقم چل دی هلته د سینډر د خوا نه چې کله ډیټا راتله هغې ورسره یو رقم هیش ورکړی دی دلته چې په زه الګوریتم چینجوم نو هیش ډفرنټ راوځي ځکه دې صاحب د هیلو په ځای بل څیز لیکلی دی نو کله چې انټیګریټي موږ ساتو هغه موږ په هیشینګ ساتو او چې کنفیډنشیلټي ساتو په انکریپشن یې ساتو نو موږ دلته انکریپشن کوو د په خاطر چې دا ډیټا بیخي زما څوک چیک نه کړي نو اول نمبر څه وکړه ته انکریپشن وکړو ډیټا دې انکریپټ کړه د سره که ستا ډیټا څوک ګوري په مفهوم به یې نه پوهېږي دا یو څه دی
یو بیسټ پریکټس دی. سیټینګ سترونګ پاسورډ بل څه کار وکړه سترونګ پاسورډ وکړه. One of the most effective ways to keep systems safe is to employ strong password and educate your users about their best practices. ګوره موږ یو پالیسی لرو په ګروپ پالیسی کې ښه هلته ورته بیا زه ویلی شم چې موږ ورته وایو خبرې څه ورته وایو complexity required څه شی نو کله چې موږ ګروپ پالیسی ته راشو دا په لوکل کې په یو کمپیوټر هم لګوی شي او دا عموما موږ په سرور کې هم لګوو ښه نو کار دا کېږي ښه دلته یو پالیسي ده هغې ته موږ وایو کمپلیکسټي ریکوایرمنټ څه شی اوس دلته موږ وایو چې پاسورډ باید کمپلیکس وي که نه نو کمپلیکسټي ریکوایرډ ګوره څه معنا پوهېږي څه معنا اوس چې زه چې اوس یو اکاونټ جوړوم که نه نو چې څنګه اکاونټ جوړ کوم پاسورډ ورته کوم یو دوه درې آیا دا کمپلیکس پاسورډ دی نو ته داسې کار وکړه راشه پاسورډ مسټ میټ د کمپلیکسټي ریکوایرمنټ په ده کلیک وکړه د دې ځای نه دا اوس ډسیبل دی که نه دا انیبل کا کله چې دا انیبل کو ستا به یو وخت کې فکر نه وي چا فکر نه یو اکاونټ به جوړوي پاسورډ ورکوي یو دوه درې یو ته بیخي پاسورډ نه ورکوي تشې پرېږدي که چېرته دا ډسیبل وي اجازه به ورکوي یو دوه درې پاسورډ ورکړه هغه ته وایي صحیح ده خو چې کله دا انیبل وي او ته یو دوه درې پاسورډ ورکوي چې انټر کوي درته وایي پاسورډ مسټ میټ د کمپلیکسټي ریکوایرمنټ دا معنی هغه نه بندیز لګېدلی دی پاسورډ باید کمپلیکس اوسي څه اوسي نو دا پالیسي باید ته همیش دپاره ولګې د لوکل کې مو لګاو او په سرور کې به حتما لګې ځکه چې تا باید پرې نږدي ځکه ته خو یو دوه درې پاسورډ ورکړې تا ته اسانه ده خو تا باید پرې نږدي چې دا پاسورډ ورکړې ګوره که تاسو کله غواړئ ګروپ پالیسي نه یو څیز باره کې د دې پالیسي په هکله معلومات ترلاسه کوئ دلته د ایکسپلین ته راشئ د ایکسپلین کې معلومات ورکړي دي ښه وایي if this policy is enabled password must meet the following minimum requirement که چېرته دا پالیسي ولګي ته باید دا پاسورډ باید لاندې حالت پوره کړي څه باید وکړي contain character from 3 of the following category لاندې درې شیان پکې شامل وي انګلیش اپر کیس کرکټر د ان وال تر زیډه پورې دا باید پکې وي 400 پکې وي دا باید پکې اوسي انګلیش لوور کیس لیټر هم باید پکې اوسي او د صفر نه تر لاسه پورې عدد هم باید پکې اوسي او نن الفابیټیک کرکټر هم پکې باید اوسي لکه چې شی علامې سلور شو کنه سلور خبرې شوې کنه د دې سلور نه پکې باید درې شتون ولري اپر کیس lower case digit بس یا upper case lower case symbols د څلور نه باید پکې درې شتون ولري صحیح ده complexity requirement are enforced when our passwords are changed or create دا شان به تاسو پکې شامل وي enabled on domain controller دلته disable په domain controller کې by default enable وي نو دا که زه enable کوم به ته څه کوه نو enable کوم اوکې اوس دا نوې پالیسي ما ولګوله که نه زه راشم enable شو که نه یس enable شو اوکې اوس دې ځینې راځم کله چې تاسو نوې پالیسي ولګوئ دا پالیسي لږ وخت نیسي چې دغه شي تاسو بلته به لیکئ gp update /force چې دا هر څه اپډیټ شي gp update /force او صدا پالیسي ستا په دې تیرو پاسورډونو باندې اغېزه کوي چې تا سټرانګ نه دی ورکړی دا خو مخکې شوي دي خو الریډي د دې نه وروسته به دا داسې پاسورډ نه اخلي چې هغه دې سټرونګ ونه اوسي مثلا دا خو اوس ډسیبل که نه نو ستا دا کمپیوټر چې دی مثال دا اوس ورګروپ کې دی ورګروپ کې دی دا خو ورسې که دلته چې کوم ګروپ پالیسي زه کاروم دا ورګروپ پالیسي د لوکل کمپیوټر دپاره ده کوم چې اصلي جی پی هغه د ګروپ پالیسي لګو هغه موږ دلته لوکل کې دومره څوک نه لګوي عموما دا سرور باندې لګوي چې څه وشي ټول یوزران ترې کنټرول شي زه دلته راشم یو یوزر جوړ کړم نیو یوزر خان password 123 x next password never expire create the password and confirmation password did not match password ne match kigi password 123 or the 123 create so the password does not meet the password policy requirement check the minimum password length password complexity and password history requirement التمات نه لګولې دا به خسي است صحیح شو نو دا پالیسي همیش د پاره تاسو لګوي ښا
په لوکل کمپیوټر کې هم که لګوي په سرور کې به حتما لګوي په سرور کې بای ډیفالت لګېدلې وي ښه او مشکل خو باندې تر دې پورې نو پاسورډ باید تاسو شوي کمپلیکس وي او کمپلیکس پاسورډ تاسو ویل چې دا څلور شیان ورته باید درې شیان شتون ولري دلته ګوره ډېر جالبه نقطه دې کتاب کې ښودلې ښه بروټ فورس اټیک تاسو پیژندو که نه څومره چې ستا پاسورډ کوچنی هغومره بروټ فورس اټیک ښي اوس ستا پاسورډ دوه حروفونه جوړ دی زه لیکم اے بی بیا لیکم اے سی بیا لیکم بی سی د هیکینګ ماته ډېر په بروټ فورس او په ډکشنري اټیک باندې اسانه دی ولې دوه حروف دي نو چینج ځای نه چینجوم نه چینجوم ګوره دلته تاسو ته لیکلي ښه وایي پاسورډ چې څومره لوی وي هغومره به په سختۍ ماتېږي So most security experts believe that at least 12 characters should be used. وایي زیاتره د سکیورټي ماهرین وایي 12 حروف بسنه کوي خو که چېرته د سکیورټي بیخي اعلی درجې او ته غواړې چې بیخي سکیور اوسي نو 20 حروف څه شی 20 حروف اوس څه وایي ښه دلته ګوره وایي که ته چېرته یوازې لوور کیس لیټر وکاروئ نو تاسو یوازې شپږ حروف وکاروئ څو شپږ حروف اوس څه وایي که چېرته تاسو ورسره نمبر هم د 0 نه تر 9 پورې وکاروئ نو تاسو 10 نور حروف اضافه کړل که تاسو چېرته افر کیس وکاروئ تاسو شپږ حروف نور هم اضافه کړل که چېرته تاسو سمبول وکاروئ نو تاسو سره سمبول نور هم اضافه کړل چې د سمبول سره او د ټولو چې 3 سمبول دي تقریبا 95 کرکټر شو څو 95 کرکټر شو وایي بل دې باندې اوس وروسته خبره کوو ښه اوس څه وایي چې که تاسو غواړئ چې تاسو لپاره سټرونګ پاسورډز یو څوک ریکمینډ کړي تاسو نه پوهېږئ چې سټرونګ پاسورډ کوم یو دی نو یو ویب سایټ دی http://www.passwordsgenerator.net دلته راشئ دا ډېر ښه پاسورډونه ریکمینډ کړي د 95 حروفو باندې مې پوهېږم ښه ګوره 2 حروفو پاسورډ دی صحیح ده خو صرف ما لوور کیس کارولی چې شی نو دا کس به چې کله بروټ فورس اټیک کوي نو 2 حروف دي صرف اے نه ول تر زیډ پورې دا به ډیفرنٹ کمبینیشن کاروي اے به د سی سره سی به د اے سره بی به د فکر مشته 2 حروف دي خو که چې ته زم دا 2 حروف پاسورډ دی افر کیس هم وکاروم لوور کیس هم وکاروم ډیجټ هم وکاروم سمبل هم وکاروم نو څو حروف ټول 93 حروف راځي که نه نو 2 حروف پاسورډ دی خو دا به د چا کمبینیشن ټرای کوي د 93 حروف کمبینیشن به دا ټرای کوي نو سخته ده که نه افر کیس به کله کاروي کله به لوور کیس کاروي کله به سمبول ته منډوي نو لا سختېږي ورته بروټ فورس اټیک نه مخنیوي لاره هم صرف همدا ده ښه ځکه خو لګی دی خواري کوي خپل ذهن نه الفاظ را برابروي درته مشکل خو نه تر دې پورې نو تاسو باید پاسورډ کمپلیکسټي ریکوایر کوي د کوم ځای نه د ګروپ پالیسي نه چې موږ وکړو صحیح ده اوس څه وایي ګوره لیټس لوکس ایټ پاسورډ کمپلیکسټي وایي راځئ پاسورډ کمپلیکسټي ته ګورو چې ته ګورو پاسورډ کمپلیکسټي ته ګورو وایي موږ صرف او صرف نور مخکې نه ځو صرف او صرف د 4 حروفو والا پاسورډ جوړو څو خو په دې کې موږ افر کیس لوور کیس ډیجټ سمبلز تقریبا 95 حروف راځي وایي دا ټول پکې موږ استعمالو نو 4 حروف دي که نه په دې هر یو خانه کې باید 95 ځله دا ډیفرنٹ لفظ وکاروي که نه وباید یو ځل اے بل ځل بی بل ځل سی او داسې چې یو ځل دا اے کاروي اخوا 3 حروف باید ورسره نه چینجېږي فکر مو شته اب اوس نه چینجېږي دا به چینجوي بیا به دا بل چینجوي بیا به ورسره هغه چینجوي دا ډېر غټ کمبینیشن راځي نو دا داسې کېږي ښه د دې زه خو په ریاضي باندې دومره هم نه پوهېږم 95 ضرب 95 ضرب 95 ضرب 95 دا لکه چې میټرکسونو باندې معلومېږي چې شی کوي که نه پس 95 په توانه 4 داسې راځي که نه نو تقریبا دا صاحب چې کله ډیفرنٹ کمبینیشن لکه داسې کمبینیشنز تاسو ته وایم مړه یو کمبینیشن داسې ګوره اے 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 یو ځل به داسې کمبینیشن کوي بیا بی اے 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 بیا سی اے 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 دا به ټول حروف دلته به دا ټولو پورې ځي بیا به دا اے په اپر کیس کې کوي او داسې دا کمبینیشن دا خبرې څومره کمبینیشن درنه جوړېږي 1 میلیونه فاسبلټي ډیفرنٹ فاسبل پاسورډ درنه جوړېدی شي چې دا کسې باید اټیک پرې وکړي بروټ فورس باندې فکر مو شته که 15 کرکټر یې کوو نو 95 په توان د 15 کېږي تقریبا 2.1 بلیون پاسبلیټیز ډیفرنٹ کمبینیشن جوړېږي دا سړی باید خواري وکړي که لیس کرکټر یې کوو نو 15 په توان د 10 چې د کالکولیټر هم د کتاب والا سره چې کوم کالکولیټر دی هغې نه دی رایستې نو ځکه یې موږ سره چې کوم کمپیوټر ته د کالکولیټر دی هغې هم نشي رایستلی نو موږ هم ځکه پرېوستلی چې دا خو ډېر غټ پاسبلیټي ته جوړېږي صحیح شوه
اوس څه وایي خو دا داسې چې موږ کمپلیکس پاسورډ ریکوایر کړی ښه اوس څه وایي اوس وایي راځئ اوس بیا هم د 4 ډیجټ والا پاسورډ ګورو خو دا ځل کمپلیکس باندې نه څه باندې صرف شپږ حروف به لوور کیس والا بس صحیح ده نو دلته به څه کار کېږي شپږ په توان د 4 به کېږي دلته که نه ځکه شپږ ډفرنټ حروف به موږ ډیجټ هم پکې نشته تېر ومېستل افر کیس هم پکې نشته سیمبلز هم پکې نشته او 4 حروف دي نو دا به شپږ ډفرنټ حروف څه کي اټرای کی نو شپږ په توان د 4 څو کېږي دا څو کېږي دا څونه دی 4 سره شپږ 4 لکه شپږ 50 دا شپږ 50 زره دا کمبینیشن کېږي شي که 15 کریکټر کوي نو شپږ په توان د 15 کېږي چې تقریبا 11 میلیونه کېږي که 10 کریکټر کوي نو به دغه عمره کمبینیشن کېږي صحیح شو نو تاسو باید څه وکړئ صاحبانو پاسورډ باید تاسو سترونګ کمپلیکس اوسي صحیح ده ها نو this will based on the notion that دا به د brute force attack نه مخنیوی وکړي زموږ لپاره او که چیرته تاسو داسې کار کړی که نه ډکشنري اټیک داسې چې هغه خپله هر رقم لغات کاروړی که تاسو 4 یا 15 کرکټره ډیجټ استعمال کړي هغه هم یوازې لوور کیس استعمال کړي او داسې الفاظ وي چې هغه ډکشنري کې ایډ وي ډکشنري اټیک به ستا د پاسورډ په ماتولو کې یوازې 15 شپږ دقیقې مزاحمت وکړي او ستا پاسورډ به مات کړي صحیح ده requiring passwords بل باید تاسو کې requiring password دا هم د ګروپ پالیسی نه یو آپشن دی دا باید لګېدلی اوسي هغه باید ډیفالټ لګېدلی requiring سما requiring password څه معنا کله چې یو کس کمپیوټر ته داخليږي باید پاسورډ ترې وغواړي دا څه معنا لري د دې خبرې مقصد دا دی ګوره مقصد دا دی چې کله یو کس د کمپیوټر ته لاګین کیږي لده باید پاسورډ وغواړي صحیح ده ګوره که چیرته تاسو کمپلیکسټي ریکوایرمنټ ته چک لګولی آیا داسې اکاونټ به جوړ شي چې هغه د پاسورډ ونه لري نه جوړېږي که نه خو که چېرته دغې ته چک نه لګېدلی بیا داسې پاسورډ داسې اکاونټ جوړېږي چې هغه ته یې پاسورډ لګې نه وي بیخي پاسورډ دې نه وي فکر مو شته خو ګوره دا ریکوایرینګ پاسورډ یو پالیسی ده چې زه راځم ګروپ پالیسی د دې ځنې ورته لګوم ښه ګروپ پالیسی وینډوز سیټینګز ته راځم په دې کې سیکیورټي سیټینګ ته راځم په دې کې لوکل پالیسیز ته راځم په دې کې سیکیورټي آپشن ته راځم په دې کې لیکلي دي لیمټ لوکل اکاونټ یوز ا بلینک پاسورډ ټو کنسول لاګ ان اونلی څه وایي صاحبه په مفهوم مې پوهېږي داسې وایي تا سره په دې کمپیوټر کې لوکل اکاونټ دی پروت دی پاسورډ پرې نشته ته کولی شي چې پرې دې کمپیوټر ته لاګین شي خو د کوم ځای نه د کیبورډ نه صاحبه ذهن مو خلاصېږي نه بیا هم پوهې کومه وایي که چېرته دا انیبل وي څه کار کوي که انیبل وي په دې کمپیوټر کې چې کوم لوکل اکاونټ وي که هغه پاسورډ ونه لري یوازې همغه لاګین کېدی شي که دا کمپیوټر زه د یو بل کمپیوټر سره د نیټورک له لارې کنیکټ کړم او هغه ځای نه یو کس وغواړي چې دې کمپیوټر ته لاګین شي او په داسې اکاونټ باندې لاګین کېږي چې هغه د پاسورډ ونه لري ابا نشي لاګین کېدلی پوه شوئ هغه وره بیا یې درته وایم هغه اکاونټ چې پاسورډ نه لري لوکل کمپیوټر کې پې لاګین کېدی شي که دا خبره انیبل وي که دا پالیسي ته لګولي خو د بل ځای نه پرې د دې مثال تاسو درکوم دا تاسو ریموټ ډیسکټاپ مو کړی چې کړی مو دی اوس دې خبر ته وکېدو یو ځل بیا وکړئ خیر دی زه تاسو پوهېږم صحیح ده ګوره ته په یو کمپیوټر کې څو اکاونټ جوړولی شي که نه یو اکاونټ دې جوړ کړو ماهر بل دې جوړ کړو خان بل دې جوړ کړو جان صحیح شوه 3 اکاونټ شو دې ته دا هم پاسورډ لري دا هم پاسورډ لري ګورئ کله چې تاسو ریموټ ډیسکټاپ کوئ که نه بل کمپیوټر نه دې کمپیوټر سکرین جګوئ تاسو ته وایي که نه چې یوزر نیم او پاسورډ راکړئ خبره صحیح ده یا تاسو یو د چا شیرینګ کړی تاسو اکسس کوئ د نه پاسورډ یوزر نیم او پاسورډ غواړي که نه ګوره دا خبر یاد ساتئ دا معنی نه لري چې په دې کمپیوټر کې زه د ماهر اکاونټ باندې اوس لاګین یم زه به د ګویا کې د ماهر پاسورډ ورکوم یا به د ماهر یوزر نیم ورکوم خبره کلیر ده
ټول هغه یوزران دلته راشي ګوره CMD ته راشه یار ګوره ډېر سمپل خبره ده دلته ولیکه نیټ یوزر ما سره کوم یوزران دی یو اډمنسټریټر دی یو ماهر افغان دی یو نیو یوزر دی اوس که یو کس غواړي چې زما د کمپیوټر شیر اکسس کی یا ریموټ ډیسکټاپ اکسس کی ما ته یوزر نیم او پاسورډ دی راکړه صاحب دا نه ده چې ته اوس په کوم یوزر کې لاګین یې ته د هغې پاسورډ ورکړه زه ورکړم هو ام آی زه اوس ماهر افغان کې لاګین یم صحیح ده دا نه ده چې ته به اوس په یوزر نیم ورکړې ماهر افغان او پاسورډ نه دلته چې تا سره ډیټابیس کې کوم یوزر پراته دي د هر یو چې ته یوزر نیم او پاسورډ ورکړې مقصد ولې ولې چې هغه کله دته ریکویسټ ورکوي چې دته راشي دا وشي چې زه د کوم یوزر په توګه لاګین کېږم فکر مو خلاصېږي تر دې پورې خبرې کلیر ده اول خو دا زیاتره ملګري چې MCC ښه خم کړي وي په ده نه پوهېږي هغه وایي نه دا کوم اکاونټ کې چې ته لاګین دا خبره پکې نشته وروره بل ته چې کله شیر اکسس کوې که نه دا یوه خبره مته وکړم د ماهر افغان یوزر ستا اډمنسټریټر دی دا بل یوزر دی عادي یوزر دی ته چې کله د ماهر افغان یوزر په توګه باندې یو شیر اکسس کې د ماهر افغان یوزر چې څومره اتھارټي په دې شیر باندې لري هغومره به تم لري یو ته چې ارګنایزیشن ته د ارګنایزیشن CEO راغوښتی ته میلمه او هغه راوغوښتې نو ته په دغه وخت کې ډېر قدر او زور ولري که یو چپړاسي راوغوښتې نو ته چې کم یوزر نیم او پاسورډ وکړې هغومره به ستا صلاحیت زیات وي په شیر کې دا خبره ده ښه شیر کې ځکه کله چې موږ څه شیر کوو خو ځینې خلکو ته پې زیات دغه ورکوو او ځینو ته پې کم ورکوو صحیح ده مشکل خو به نه اوس خبره څه ده خبره دا د ګلابه کله چې استادان ریموټ ډیسکټاپ خبره وایي که نه نو د ریموټ ډیسکټاپ دپاره هغې یو څو شرطونه وایي یو شرط څه وایي یو شرط دا وایي که نه صاحبه متوجه یو شرط استادان دا وایي هر کله چې تاسو ریموټ ډیسکټاپ کوئ نو ستاسو کمپیوټر به یو اډمنسټریټر اکاونټ ولري ځکه چې هغه ته پوله اتھارټي ورکړي بل اډمنسټریټر اکاونټ باید پاسورډ ولري دا خبره استادان کوي 100% څو خو بیهایند د سینه لاجیک یې نه ټیچ کوي چې څنګه ولې اوس ګوره دا 3 وانټه اکاونټ ستا اډمنسټریټر دی پوهېږې اډمنسټریټر دی کله چې ته غواړې زما د کمپیوټر سره ریموټ ډیسکټاپ وکړي نو تا ته زه ماهر پاسورډ ځکه دلته هغه تا نه دا غواړي که نه غواړي نو ته چې دا ورکړې زما کمپیوټر به ته ریموټ ډیسکټاپ کړې بیا درته وایم ښه بیا ریموټ ډیسکټاپ وکړه داسې درته وایم زه خان باندې لاګین هم نه یم خو ما سره خو په ډیټابیس کې پروت دی که نه درته وایم خان پاسورډ ده بیا هم کېږي خو جان یو یوزر ما جوړ کړی دی اډمنسټریټر هم دی او پاسورډ به ورته نه دی ورکړی یاد ساتئ ګوره ښه کله چې کمزور MCC کوئ هلته خلک دا وایي او ریموټ ډیسکټاپ نه کېږي دا ولې نه کېږي او ولا د یوزر ته پاسورډ نشته نو لاړ شي پاسورډ ورکړي یو طریقه یې دا ده چې لاړ شه پاسورډ د یوزر ته ورکړه اوس پکې خو بله طریقه یې دا ده چې لاړ شه او دا پالیسي ډیسیبل کړه اوس د دې پالیسي په مفهوم پوه شوي دا پالیسي دا وایي لوکل کمپیوټر کې چې تاسو کوم یوزر وي هغه دې په بلینک پاسورډ باندې لاګین کېدی شي ګور امدې جان ته یار نه پوهېږې لکه چې امدې جان ته دې چې ما وخته پریکټس وکړو ښه یو نوی یوزر مې جوړ کو نیو یوزر دا نوی یوزر مې جوړ کو پاسورډ نه لري لوکل کمپیوټر کې چې تاسو یو یوزر پروت وي پاسورډ نه لري ته پرې بالکل لاګین کېدی شي د لوکل کمپیوټر نم دیږي کوم دی کیبورډ نه خو که د نیټورک له لارې ورته راځي ریموټ ډیسکټاپ له لارې بیا به نه کېږي بیا به څه کېږي زه به دې یوزر ته به پاسورډ ورکړي یو خبره او یا به دلته راځي صاحبه او دا به ډیسیبل کې بغیر د پاسورډ نه به کېږي تاسو چې لاړئ دا خیر د لږ عملي کې ښه او استاد دا چې مخکې خبره وکړه لکه مثلا زه اوس ماهر یوزر کې لاګین یم او ډیسکټاپ کوم خو ماهر یوزر ته نه داخلېږم خان ته داخلېږم هغه خو موږ سره خلاص هم نه دی نو داخلېدلی شو بالکل ورته داخلېدی شي هغه ته صرف تا ته دومره وایي که نه صاحبه ته دغه کمپیوټر ته ریموټ ډیسکټاپ کوي آیا دغه کمپیوټر کې ته څوک پېژنې تا ته چا اجازه درکړې هر یوزر ته صرف ته زما ارګنایزیشن ته داخلېږي که نه ته چا راغوښتی وروره داخل ته چا انوایټ کړی نو ته دلته په دې ډیټابیس کې څوک پېژنې خبره به کلیري دا تاسو بیا وګورئ داسې لیکلي this is especially important for portable computers where if you apply this security policy to everyone group no one will be able to log on through remote desktop که چېرته تاسو دا پالیسي انیبل کړئ او داسې یو یوزر چې هغه پاسورډ ونه لري د ریموټ ډیسکټاپ له لارې ورته لوکل کې کوی شي خو ریموټ ډیسکټاپ له لارې نه شي دا څیز رانه لکه چې ډېر اوږد شو یار
اکچولی ما وایي چې په مفهوم یې پوه شي که نه او پوه شو ځکه اوس ریکوایرینګ خلک دا خبره کوي چې اډمنسټریټر کله چې ریموټ ډیسکټاپ کوئ تاسو به اکاونټ اډمنسټریټر وي پلس پاسورډ به ولري خو بیهایند د سین لاجیک ټیچینګ نشته نه تاسو پوهېږئ چې موږ خو هر څه ډفرنټ کوو که نه یې کوو پاسورډ ایکسپیریشن د باندې به هم خبره وکړو صحیح ده پاسورډ ایکسپیریشن ولګوئ دا ډېر ښه خبره ده دا هم یو ګروپ پالیسي کې یوه خبر څه ده دا موږ په سرور کې هم لګوو او دلته لوکل کې هم لګوو لوکل کې تاسو څه زده کړل په سرور کې هم لګېږي ښه په سرور د لوکل کې دا مقصد دی چې لوکل کې ما سره 2-3 یوزران دي په دې لګوم سرور کې خو ما سره ډیټا بیس ډک وي دی ایلیاس هلته دې په هغه لګوم دا ښه خبره چې وایي لګئ ښه ګوره ستا پاسورډ باید څو ورځې وروسته ایکسپایر شي 2 څلوېښت ورځې دا د چیش نه مخنیوی کوي د فورس اټیک نه شاید ستا پاسورډ څوک زده کړي چې ستا پاسورډ یې زده کړو ستا پاسورډ باید ایکسپایر شي سیم پاسورډ یې داسې پرله پسې کاري دا ښه کار نه دی 15 ورځې کې باید ستا پاسورډ یو ځل ایکسپایر شي ته باید نوی پاسورډ ورکړې که چېرته چا زده کړی وي لګۍ د سره ډیټا نه خوندونه اخلي پاسورډ به پرې بند شي پوهېږئ دا کوم ځای کې کېږي دا پالیسي کې دا چې ایکسپایر شي نو بیا به څنګه چې ایکسپایر شي داسې نه کېږي چې بس ته لاک آوټ کېږي نه چې څنګه پاسورډ ایکسپایر کېږي تا ته وایي چې وروجانه پاسورډ ایکسپایر شو یو ورځ پاتې ده پاسورډ ایکسپایر شو پاسورډ دې چینج کړه چې ایکسپایر شي تا ته وایي چې زوړ پاسورډ دې راکړه نوی پاسورډ ورسره لګوه بیا داسې نه چې ته لاک آوټ پاتې کېږي ښه دا په کوم ځای کې پیدا کېږي تاسو به وینډو سیټینګ ته لاړ شئ او په هغه کې به سیکیورټي سیټینګ ته لاړ شئ او پاسورډ پالیسي ته به لاړ شئ صحیح ده نو دلته به راشو دلته چېرته و سیکیورټي سیټینګ کې سیکیورټي سیټینګ کې که نه په دې کې آی تھنک اکاؤنٹ پالیسی کې پاسورډ پالیسی همدغه دی ماکسیمم پاسورډ ایج ته یو ځل بیا چیک کو ډبل چیک پاسورډ پالیسی کې دی چېرته دی پاسورډ پالیسی په دې کې چې دی پاسورډ کوئی مولم ذهن کار نه کوي کې کومه دی پاسورډ میکسیمم پاسورډ ایج ګوره څه معنا 2 څلوېښت ورځې حد اکثر یعنی آخري حد دا دی 2 څلوېښت ورځو کې باید ته حتما پاسورډ چینج کړي دلته څه وایي ښه With this security setting, determine the period of time and days that a password can be used before the system required the user. تقریبا ته چې پاسورډ ولګوي آخري حد 2 څلوېښت ورځې وي 2 څلوېښت ورځې نه وروسته به ته پاسورډ حتما چینج وي You can set password to expire after a number of days. څونه وخت پورې لګولی شي ښه د یو ورځ نه وارې تر 999 ورځې پورې دا لګوی شي or you can specify the password never expire setting the number of days to 0 دلته چې 0 کو بس دا به never expire کېږي ښه به نه expire کېږي نو دا ښه خبره ده چې دلته تاسو expiration ولګوئ پاسورډ باید expire شي اوس زما کمپیوټر کې پاسورډ څونه وخت پس expire کېږي 2 څلوېښت ورځې وروسته باید زه پاسورډ چینج کړم دلته مې په زوره دا پاسورډ څنګه کوي چینج یې ده تاسو بیا کولی شئ چې دا پخوانی پاسورډ بیا ورکړئ یس ډېره ښه پوښتنه ده د هغې دپاره هم څه شته رول د دې ځای کې شته پاسورډ هیسټري که چېرته تا پاسورډ هیسټري څونه ورکړی تا ته بیا وایي څه وایي که دلته زه پاسورډ هیسټري کې دلته 3 واچوم دا اوس شاید وروسته رام شي خو اوس به درته تشریح کوم تاسو تیار ویل سهیله پاسورډ هیسټري باندې پوهېږي څه وایي ما پاسورډ ورکو خان صحیح شوه بیا مې پاسورډ ورکو جان اوس بیا ورکوم پاسورډ خان او ما پاسورډ هیسټري ورکړې د څو 3 د دې مفهوم څه دی ورور جانه ته اوس چا پاسورډ درکو ځان سره صاف کا بیا پاسورډ درکو ځان سره صاف کا بیا پاسورډ درکو ځان سره صاف کا 3 پاسورډ ځان سره دا ساتي په همدې وخت کې په همدې 3 پاسورډ په جریان کې که بیا چا داسې پاسورډ درکو چې مخکې کارولی وو اجازه به نه ورکوي یعنې ځان سره 3 پاسورډ هیسټري ساته که دغه 3 پاسورډو کې ریپیټډ پاسورډ چا لګوو بیا به یې نه راخلي نو که چېرته تا دا پالیسي لګولي تا هغه زوړ پاسورډ بیا نشي ورکولی ځکه هغه ځان سره هسټري کې وساتو یو بل پاسورډ به ورکړي بیا به یو بل پاسورډ ورکړي بیا به یو بل پاسورډ ورکړي چې یو پرې د 3 پاسورډو نه هغه لکه ګوره خان مې ورکو بیا خان نشم ورکولی جان هم نشم ورکولی ماهر به ورکړي بیا به برهان ورکړي د ده نه وروسته به اوس راشه
دا به ځان سره 3 پاسورډ هیستوري وساتي، څونه به وساتي دومره بیا خان کارولی شي. دا ډېره عامه پالیسي ده چې څومره پاسورډ هیستوري ځان سره وکړه. روزانه دا پاسورډ خلک مخکې کارولی، دا بیا زه نه کوم ځکه نو بیا د پاسورډ چینجېدو څه اړتیا ده. زه ته باندې پاسورډ د په خاطر چینجوم که چاته زده وي چې پاسورډ دغه شي، نو ته داسې کار کوې. نو هغې دپاره به دا حتما ته لګوي. ګوره ښه کوم یوه پالیسي به لګوي؟ انفورس پاسورډ هیستوري. څه شی دې ځای کې لیکلی ښه with this setting determine the number of unique new password that have to be associated with a user account before the old password. ته باید څو ځل یونیک نوی پاسورډ ورکړې تر څو بېرته زوړ پاسورډ ته ور وګرځي. نو که ته اوس ووایې چې دې ځای کې که تا دا 0 د 15 کړل، معنی 15 دا زما د پاسورډ چې چینجېږي 15 پورې هیسټري ساته. ام د دې 15 په جریان کې که چا ریپیټډ پاسورډ لګاو نه یې ترې اخلي او بیا یې اخلي. باید یونیک پاسورډ ولګوئ. څه ولګوئ؟ یونیک پاسورډ ولګوئ. ځو مخکې